السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې اکثر تجاران به په هغه دنیا کې د فاجرینو جملې څخه باسي، د هغوی حشر به د فاجرینو سره وي، مګر هغه تجار چې د الله پاک نه ویره لري او هغه صدقه کوي او رښتونی. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاجرین چې دا فاجرین. نو صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله بیع خو حلال ده، نو دوی څنګه فاجرین کېدای شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه صفت چې دوی ته د فجار ورکول کېږي هغه ډلې ته ورکول کېږي چې هغوی په خپل مال کې دروغ وایي او قسم کوي. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې ډلې به الله پاک به په حشر په ورځ باندې هغوی سره د قیامت په ورځ به هغوی سره هغوی ته به د رحمت په نظر باندې نه ګوري. هغه درې ډلې کومې دي؟ یو هغه ډله ده چې هغوی خپل پیسې د بیړۍ نه لاندې ښکته پرېږدي لاندې، او دویم هغه ډله چې هغوی صدقه کوي لیکن هغه چا چې صدقه ورکوي هغه ته د احسان په ډول باندې هغه ورباندې مني او احسان پرې کوي چې زه تا ته د صدقه درکومه، او هغه ذلیله کوي کوم کس ته چې هغه صدقه ورکوي. او دریم هغه کس هغه تجار چې هغه په خپل مال کې دروغ وایي. خوشو کې تجار ملګري دوستان هغه کسان چې صدقه کوي او هغه ملګري چې پیسې د خپل بیړۍ نه لاندې کوز ساتي، نو کوشش وکړي چې دغه اعمال نه اجتناب وکړي، نو د دې لپاره چې الله پاک په هغه دنیا کې موږ ته د رحمت په نظر باندې وګوري. جزاک الله خیر.